أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظیم. دغه نه مخکې رکوع کې الله جل جلاله دا بیانو کو یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، چې د قیامت پر ورځ باندې به الله جل جلاله د ټول انسانون جمع کړي وي د انبیای کرامو نه. څومره انبیای کرام چې وي د اینه به پوښتنه وکړي چې امتونو څه جواب در کړو چې کله تاسو د مو خبره ته وکړله. نو بیا د عیسی علیه السلام تذکره لا شروع کړه او دا د قیامت پر ورځ باندې به الله پاک خپل انعامات ورته ذکر کوي عیسی علیه السلام ته چې دا نعمت مې در باندې کړو، دا مې در باندې کړو، اتو کومه مور و په هغې باندې مې هم دغه نعمتونه کړي. اوس بیا به الله پاک د قیامت پر ورځ بیا پوښتنه ونه وکړي انت قلت للناس اتخذوني، ځکه چې د عیسی علیه السلام متعلق خو په کروڑونه خلق دي چې د الوهیت دعوا وکړه چې عیسی علیه السلام الہ ده، عیسی علیه السلام الله ده، عیسی علیه السلام ابن الله ده یا ثالث ثلاثه ده. نو دا عقیده عیسی توی روښیله چې د مو نه خدای جوړ کوی، د مو د مور نه خدای جوړ کوی. اوس دا ټول د کوم د منون کې چې و چې خدای دا به هم موجود وي، دا د دغې خاموش کولو دی پوره. نو عیسی علیه السلام به ته وي سبحانک، معنا د سبحانک چې الله ټوله رفقید خو کلمات د تعجب په طور باندې په کلام عرب کې استعمالیږي، انتهایی چې هغه تعجب اظهار کوي چې ډېره عجیبه خبره یا الله داسې خبره چا د مو سره لایق نیزه کوای شو او مو کوم څه ویلي دي د مو په هره خبره باندې ته عالم یې، ته د غایب عالم یې. الله مو که څه ویلي دي نو تو چې کوم سر ته ویلي چې دا وې ته یا هغه مې ویلي دي او هغه مې څه وې ته ویلي تو سر ته ویلي ان اعبدوا الله ربي وربکم، چې د هغه الله عبادت کوو چې د امو هم رب ده او د اتو سے هم رب ده. نو یا الله مو خو د دغې خبره ته کړې او د دې بیان مې کړی تر څو پورې چې زه پکې موجود و. نو اوس چې کله زه تو اوخوستلی نه بیا یا الله ته په هغې باندې حاضر او ناظر وې. نو اوس یا الله تو بندګون دي کړي دي چې څه یې کړي، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. یا الله که ته یې بخښې هم یا الله نو بندګون دي عذاب ورکوې بندګون دي او که ته یې وبخښې غالب ذات یې تو نه اوسو کې پوښتنې ولا نشته دی الله نو معافي کوئ بخښه. نو الله به وایي چې هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، دا نن هغه ورځ دو چې چا رښتیا ویلي په دنیا کې نو هغه خپل رښتیا ویل به نن فایده ورکوي. غټ درویغ شرک ته، غټ ظلم شرک ته، لوی رښتیا لوی صداقت لا اله الا الله محمد رسول الله د دغه اقرار کول، د دغه تصدیق کول او په دغه باندې عمل کول. نو د دغه بیان ده وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، او هغه وخت کې چې وبوي الله جل جلاله چې عیسی زوی د مریم انت قلت للناس آیا تو ویلیو خلقو ته اتخذوني و امیا چې مو ونسوی او د مو مور ونسوی الهین متصرفان، یعنی خدایون مون چې خدای نه جوړ کړي من دون الله مقبل د الله جل جلاله کې. قال سبحانك، عیسی علیہ السلام بوئی سبحانك پاکی دو دے تو پر تو لرا یا اللہ پاکا
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ما یکون لی نشته د گنجایش د مو د پوره د دې خبرې ان اقول چې زه وایم ما هغه خبره لیس لی بحق چې آنه دوی مو د پوره ثابته یعنی الوهیت دا خو یالله ټوله ثابت ده دا مو لره ثابت نه ده نو زه یالله څرنګې دا وایم ان كنت قلته کچیرته مو دا خبره کړې وي دا مې ویلي وي فقد علمت تحقیق سره ته په دې باندې عالم یې ځکه چې تعلم ما فی نفسی دا د ما قبل علت تعلم ما فی نفسی ځکه چې تو ته معلوم د هغه شیونه فی نفسی چې د مو په زړه کې دي ولا اعلم او ندی مو ته معلوم هغه خبرې ما فی نفسی که چې تو نفس کې دي یعنی تو کوم مخفی امور دي هغه دا مو ته معلوم نه دي انک انت علام الغیوب بشک سره ته علام الغیوب عالم یې د پوشیدا خبرو د پوشیدا امورو ما قلت لهم ندی ویلی مو دوی ته الا مگر ما هغه خبره مې ته کړي امرتنی به چې تو مو ته د هغې حکم کړه ده د څه حکم درته کړو ان اعبدوا الله ربي وربکم چې خاص دی الله جل جلاله عبادت وکوي ربي چې رب دې مودا وربکم او رب دې تو سدا وکنت علیهم شهیدا او ای ذوالجلاله ای الله ز په دوی باندې گواو ما دمت فیهم تر څو پورې چې زه په دوی کې موجود وم زه چې څومره سي موجود په دې گواو چې دا خبرې مې یا الله ته کړې وي فلما توفیتنی هر کله توفیتنی رفعتنی چې کله تو زه اوچت کړلو فلما توفیتنی هر کله توفیتنی چې کله تو زه او د خستلو کاملا مکمل مع الروح والجسد سره د روح او د بدن نه دغې ټکي نه دغه نوره کوم بلوالی چې دي دا بیا غلطه معنا وکړي توفیتنی الله پاک دی په قرآن کې خپله ویلي دي د عیسی علیه السلام متعلق توفی چې کله وفات مې کړل یا د وفات ته کړل نو مخکې مو هم د دې وضاحت کړه توفیتنی چې د یو لفظ صحیح معنا ته معلومه وي نو مجرد تلور چې مجرد کې د دغې څه معنا ده دا صرفي د تحقیق مطابق ابواب کې دي دا دوه قسمې ځنه مجرد وي او ځنه مزید وي نو توفیتنی دې مجرد در درمي وفا یفي نو هلته کې او مقولات الکریم اذا وعد وفا عزتمن سړی نیک سړی چې کله وعده وکړي وفا نو وعده سر ته رسوي پوره کوي بیا چې کله دغه ماده مزید ته وچېږي په دې کې نوره هم په معنی کې په دغې معنی کې زیادت پکې پیدا شي نو توفنی پورا خصل اخذ الشیء کاملا یعنی ما روح والجسد او درنګې نور دین علاوه په قرآن کې دا لفظ دومره ډېر رغله ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دغه لفظ علماء وضیحه ده چې انما يوفى الصابرون صبر کوونکو ته پورا ورکولی شي اجرهم د دوی اجر بغیر حساب بغیر د حساب نه نو هغې کې سره د اماتت د مرګ د مړېدلو معنا سره صحیح کېږي نه چې ته یې پکې وخولې لهذا هغه معنا دلته کې دو ولما توفیتنی بس هر کله توفیتنی یا الله چې کله تو زه پورا وخوستله یعنی اوچت یې کړله كنت انت الرقیب علیهم نو ته نگران وي په دوی باندې وانت على كل شيء شهید او ذو جلاله ته پر شی باندې شهید خبرداری حاضر او ناظر ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کچیرته ته دوی ته عذاب ورکوي بېشکه سره دوی د تو بندګون دي وان تغفر لهم او کچیرته ته مغفرت دوی ته کوي بخشش دوی ته کوي نو فانك انت العزیز الحکیم بېشکه سره ته العزیز د قوت والا ذات د حکمت والا ذات یې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله د خپل امت باندې رحم د هغې شفقت چې ډېر په غالب شو نو ټوله شپه به په تهجد کې دغه آیت تلاوت کوم ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم قیام کې به وي رکوع کې به او یوري نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې نوستو چې د آیت یې وویم او بیا داسې سمون ته نظر چک کړه او ویې ژړل وایي چې اللهم امتي یا الله د مو په امت باندې نظر رحمت وکړې د مو امت سره یا الله د خیر معامله وکړې جبریل امین فوراً روغ
او علیه السلام ته وې چې د تو په د حالت باندې زه الله پاک آگاه کړم، زه په خبر کړلم او مته وې چې دا وې ته وایه چې ای محمده الله جل جلاله یی چې زه به دای په خپل امت باره کې خوشحالوم به په خپل امت باندې به غمجن کوونه. نبی علیه السلام بل ځکه فرمایي چې موته بیا الله پاک نه مې غوښتل چې الله موته روکې شفاعت یې وکړم چې د توبو په خپل امت باره کې شفاعت دا قابل قبول وي. نو د اهل توحید د پورا چې شرک چا نه کړی د دغه د پورا نبی علیه السلام د الله پاک نه بخشش پې غوړي سفارش پې کې چې الله دا او بخښي. ولسوف یعطیک ربک فترضی. الله بل ځکه فرمایي سورۃ الضحی کې د شمس سپیره کې ولسوف یعطیک ربک پیغمبره تو ته به د خپل رب دم ردیر کې فتر ده چې ته په هغې روزي شي. نو پیغمبر به په څه شي باندې رضي کړي؟ د خپل په امت په بخشش باندې. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هو يلا الله جل جلاله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. یا قال الله بیا الله جل جلاله چې اگر نسبت کوي چې هذا یوم ينفع الصادقین دا سریز دو چې نفع به ورکوي الصادقین رښتونکو خلکو ته صدقهم رښتیا ویل دی دوی. نو چې کله دغه عمل چا کړی یعنی صداقت سره دنیا کې زندگی تیر کړی او اصل صداقت د کلمه توحید د پای باندې بیا عمل لا نه هغه د بدل داغه دا لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا چې دوی لره داسې جنتونه دي داسې بغونه دي چې جری به د هغې لوند الانهار و نهرونه خالدین فیها وي به دوی په دې کې ابدا همیشه. رضی الله عنهم ورضوا عنه رضی د الله جل جلاله عنهم د دوی نه ورضوا عنه او دوی رضی د الله جل جلاله نه. ذلک الفوز العظیم داغه کامیابی العظیم لوی دو. لله ملک السماوات والارض سوره مائده اخرینه آیت. الله پاک بیا خپل تصرف خپل مالکیت دا پکې ثابتوي. ما قبل صورت کې اکثر واقعات حضرت عیسی علیه السلام متعلق ذکر شوه. درنګې د نصارا چې کوم فرق او یعقوبیه نستوریا او ملکیه په دغه باندې هم ردو شو. ثابت شو دا خبره چې عیسی علیه السلام نه الله دا نه ابن الله دا نه ثالث ثلاثه دا بلکې رب او خالق او مالک صرف الله جل جلاله دا. لہذا د دغه به عبادت کوئ د دغه سندره به یایو د دې تعریفونه به کلیفونه او ستې سندره باندې سندره معنا د الله تعریفونه په سندره کې سره د خپل محبوب تعریفونه نه کوي کنه پکې نو پکې د خپل محبوب تعریفونه کوي سره دوکړي وي سره نور کیسې پیسې کوي. موږ په تفسیر کې د الله جل جلاله تعریفونه کوو بیانونه کې د الله جل جلاله تعریفونه کوو ځکه چې الله جل جلاله د موږ خالق انده د موږ مالک انده د موږ رازق هم ده او د هر څه شي مالک الله جل جلاله او خالق الله پاک ته. نو الله فرمایي لله ملک السماوات والارض وما فيهن د پورا د الله جل جلاله بد شوي د اسمونه دي والارض او د مځکې دو وما فيهن او د هغې شیونو دو فيهن چې په د اسمونه او په مځکې کې دي وهو على كل شيء قدير او الله جل جلاله په هر شی باندې